أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مسلمان ورون الله بدر ويسر أمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مسلمانان ورونو الله تعالی د متاسو ټول تخپل رضا او دیدار دواړه نصیب کړي. الله تبارک وتعالى یو بل حکم ذکر کړي مخکې کې الله تعالی اسباب مهلکه ذکر کړي چې انسان هلاکت لپاره عقل دی مال حرام چې سړی مال حرام خوري دا د انسان د هلاکت لپاره یو ذریعہ الله ذکر کړل دنیا کې هم هلاکي او آخرت کې هم. دویم نمبر کې بیا الله تبارک وتعالى صراحتا حکم کو ځانونه مقتلوي مسلمانان هم مقتلوي دا صریح حکم وکړ. یو بل حکم الله ذکر کوي چې اسباب د نجات د هلاکت نه ذکر کوي الله چې اوس اسباب مهلکه ګناهونه دي انسان کله په نجات کې کېږي چې پریز وکړي د ګناه نو الله دا وای ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه که تاسو پریز وکړئ د کبایر او هغو ګناهونو نه تنهون عنه چې تاسو تر نه منع کړل شوی یاستئ نو کفر عنکم سیئاتکم من بما عفوکو محوبکو عنکم د تاسو نه سیئاتکم صغائر ګناهونه که تاسو پریز د غټو ګناهونو نه وکړئ صغائر به الله موږ معاف دی وندخلکم مدخلا کریما الله متاسو بهترین ځای ته داخل کو چې جنت ته ګناهونه چې معاف شي سره جنت ته داخليږي. ورونو دا مسلمانانو ورونو دلته الله تعالی د قرآن حدیث معلومیږي چې ګناهونه دوه قسم دي یو کبائر دي یو صغائر دي. نو الله د حکم کوي که تاسو پرهیز کوئ د کبائر او ګناهونو نه نو صغائر به زه درته معاف کوم. اوله خبره پدې کو چې صغیره او کبیره ګناه شته او کيوه ګناه ده بعضی وینا هر ګناه دا صغیره هم ده کبیره هم ده یعنی ګناه کې صغیره او کبیره نشته ده ګناه یو ګناه ده. ګناه یا د زهر مثال لري زهر کله بخوري هم سړی تبا هلاکي او کډیر بخوري هم هلاکي یا د راځي د ګناه تعبیر د شو کې اسانه تعبیر چې ګناه ویل کېږي مخالفت عن رب په وړه ګناه کې د خدای نه مخالفت ته په لوی ګناهونو کې هم د الله نه مخالفت ته نو ګناه کې وړه غټه نشته د ټول یو قسم ګناهونه دي خا کدا دو تعبیر موږ وکړو چې ګناه یا د ظاهر مثال لري یا مخالفت عن رب ته وي د الله نه مخالفت کله مخالفت مرتبه کېږي چې مخالفت وکړي د الله نه یا د رسول الله نه او کډیر مخالفت وکړه مرتبه لسو چې دا مخالف د الله او د رسول ده. خراجح قول دا د علماء چې نه کبیره او صغیره شته. اوس کبیره او صغیره کې مختلف اقوال دي لس قول محدثینو نقل کړي دي چې کبیره چاته ویل کېږي او صغیره چاته ویل کېږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی کل ذنب ختمه الله تعالی بنار وغضب ولعنه هر هغه ګناه چې خدای وعده په عذاب سره کړی یہ پور سره کړي یہ لعنت په لګلې ده یہ غضب لګلې ده کبیره ګناه ده. هر هغه ګناه چې الله او رسول په اقوالو کې ور باندې یا عذاب را ټکه راغلی ده چې دې ته عذاب ورکول کېږي یا د غضب ټکه راغلی یا د لعنت بس دا کبیره ګناه ده او که عذاب لعنت غضب ټکه نه کې راغلی دا صغیره ګناه ده. بعض وایي چې دا امور اضافیه ونه ده هر ګناه په نسبت سره بل ته غټه هم ده وړه هم ده یو ګناه غټه هم ده وړه هم ده. مثلا په رمضان کې یو سړی مخالفت یو ګناه کوي دا کبیره ده او کم دغه ګناه بیا سړی په غیر د رمضان کې کوي بیا صغیره ده.
یو سړی ته بد رد وای دا صغیره ده، خو بیا که عالم ته وای بیا دا کبیره ده. دا ګوره نسبت قبلی یا دا په اعتبار د مکان سره مختلف کیږي. یو ګناه دلته کوه صغیره ده، او چې حرم کې کوي کبیره ده. زما په خبره باندې پوه شولې؟ بعضې دا نسبت کړی ده، خو بهر صورت به هر تقدیر صغیره ګناه هم شته، کبیره هم شته. همدا د حضرت علي خبره ښه ده چې هر هغه ګناه چې ځم لعنت پرې راغلی د خدای طرف نه یا د رسول الله طرف نه غضب ټکی راغلی او عذاب ټکی راغلی، دغه کبایر ګناهونه دي. کبایر کې به خبره وکم، کبایر ګناهونه شته، محدود دي او که غیر محدود، یعنی شمیر معلوم ده او که نه ده معلوم. نو بعضې وایي چې 9 دي، بعضې وایي 7 دي، په حدیثو کې همداسې راځي. بعضې 11 قول کړی ده او بعضې د 12 قول کړی ده. بعضې وایي چې نه 19 ګناهونه دي، بعضې وایي 200 ګناهونه دي. تاسو سره قید وګورئ، هغه کې وایي 200 ګناهونه دي. خو ګناهونه ډېر دي، یعنې عادت چې ورته معلوم نه شي، ښه خبره ده، ګناهونه ډېر دي. زیاسې د نمونې په خاطر باندې په دې بدن کې یو څو ګناهونه وایي. بعضې داسې ګناهونه کبایر موږ لرو چې د ټول بدن نه صادرېږي، لکه عقوق الوالدین. مور پلار چې چا نه خفه وي، دا داسې یو ګناه د ټول بدن نه صادرېږي، دا ګناه کبیره ده. زما په خبره پوه شئ چې چا نه هم مور پلار ناراض وي، دا په الحاله په ګناه کبیره کې اخته سړی ده، د ټول بدن نه صادرېږي. بعضې ګناهونه د زړه نه صادرېږي. په زړه کې ګناه کبیره موږ 3 لرو. قصد علی المعصیت، دا ګناه کبیره ده چې سړی قصد په ګناه باندې کوي چې دا فلانی به قتلوم زړه کې، دا هم ګناه کبیره ده. شرک هم ګناه کبیره ده، دا د زړه صفت ده. ایاس من رحمت الله، د خدای رحمت نه ناامیده کېدل، دا هم ګناه کبیره ده. امن من تدبیر الله، خدای پاک د عذاب نه ځان په امن کې ګڼل، دا هم ګناه کبیره ده. دا 4 صفتونه د زړه دي. یاره انشاءالله په پوه شو. قصد، عزم، اصرار په معصیت باندې، دا هم ګناه کبیره ده چې زه به خامخا دا کار کوم. شرک هم ګناه کبیره ده، دا هم د زړه صفت ده. امن عن تدبیر الله، د خدای د تدبیر نه، د خدای د قهر او د غضب نه ځان په زه خو شیخ الحدیث یم، ملایم، زه د خدای د امن، د خدای د عذاب نه په امن سړی، دا ګناه کبیره ده. ایاس من رحمت الله، د خدای د رحمت نه ځان نا امید ګڼل. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، یعنی د خدای رحمت نه ځان نا امید ګڼل، دا هم ګناه کبیره ده. دا د 15 سولې، یو د ټول بدن نه سول، 4 په زړه کې شو. زبه کې هم ډېر ګناهونه دي، بعضې 2 ګناهونه زبه کې نقل کړي، خو زه به 4 درته ذکر کوم. قذف المحصنات، تاسو واورئ د قرآن سره کله کېږي. پاکدمنو زنانو ته تهمت لګول، پاکدمن سړي ته تهمت لګول، دا ګناه کبیره ده. یو سړی کار کړی نه ده، ته تهمت پرې لګوې چې غل ده، دا ګناه کبیره ده. تهمت لګول. سړی زنا کړی نه ده، ته تهمت پرې لګوې. ښځې زنا نه ده کړې، ته تهمت پرې لګوې، دا ګوره د ژبې ګناه کبیره ده. یو سړی خائن نه ده، ته خیانت ګمان قول پکې چې دا خائن ده، دا ګناه کبیره ده. یمین غموس، په دروغ او قسم خوړل، دروغ باندې قسمونه خوړل، دا یمین غموس. یمین 3 قسمه ده. دا د یمین لغوه کو څه ګناه نشته کې، یمین منعقده باندې کفاره راځي. یمین غموس د غمس نه ده، غمس وایي ډوبېدلو ته. دغه سړی چې په دروغ او قسم کې، دا ګناه کبیره ده، د ژبې کار ده، سوا د جهنم نه په ډوبېدل